دغه کو په ګوته کو په دې باندې پوه شو چې زمونږ په ژبه کې دغه کلمې څه ارزښت لري، دا زمونږ سوچه کلمې دي. زه دې ځای کې باید یوه یادونه دا مو کومه چې کیدای شي چې موږ ډېرې نورې کلمې دغسې ولرو په خپله ژبه کې چې اوس موږ ته موږ سره نه دي. د هغې وجه دا ده چې زموږ ټولې لهجې ثبت شوي نه دي. کله چې لهجې ثبت شوي نه دي نو موږ دپاره دا ستونزمنه ده چې موږ په اصطلاح هغه ټول ویونه وکارو. ډېر شیان به داسې وي چې زموږ نه دي راټول شوي. د هغې وجه دا ده چې یو خو انقلابونو او بدبختیو موږ ته په دې 40 کالو کې دا فرصت برابر نه کړ چې موږ خپلې ټولې لهجې موږ خپل هر کلي ته لاړ شو، موږ د هر چا سره خبرې وکړو، موږ ځینې شیان له ځانه سره ولرو او هغوی ته ووایو چې دې ته تاسو څه شی وایي، یا د هغو ویونو په لټه کې شو چې لا زموږ په ولس کې شته دی خو موږ ترې ناخبره یو. زموږ پوهانو پخوانیو مرحومینو چې هغوی چې وفات شوي دي او ځینې چې ژوندي دي دې برخې دپاره ډېر کار کړی دی. خو اوس موږ یو خو دا ده چې لټان شوي یو د دغومره امکاناتو په پام کې نیولو سره بیا هم موږ خپلې ژبې ته کار نه کوو او دا رانه د واقع نه کېږي. زیاتره وختونه موږ دغه د ماسترۍ تیزسونه چې محصلینو ته ورکوو د څېړونکو ته نو تاکید هم دی چې ژبني مسایل تاسو وڅېړئ. متاسفانه چې د ژبنیو مسایلو د څېړلو په وخت کې هم هغوی زیاتره دې ته پام کوي چې ولا زیار صاحب داسې ویلي، سمیم صاحب داسې ویلي دي، حبیبي صاحب داسې ویلي دي، دا وایي هغه داسې راخستی او معنا یې داسې وه، یا مثلا د شاعرانو په شعرونو کې ژبني توکونه. دا زموږ درد نه دوا کوي. د شاعر په شاعرۍ کې ژبنی توک یا ژبني مسایل دا په خپل ځای، ترکیبونه په خپل ځای، خو هغه څه چې موږ ته ډېر ضرور دي هغه دا دی چې موږ د خپلې ژبې ډیټا راټوله کړو، خپلې لهجې ثبت کړو. یا په دې وروستیو کې زموږ لهجې څومره اغېزمنې شوي دي د نورو نه. مثلا هغه څوک چې د مهاجرت په وخت کې پاکستان ته تللی و، مثلا په کوزه پښتونخوا کې نه اوسېده، په پنجاب کې اوسېده، یا که په کوزه پښتونخوا کې هم اوسېده د هغه ځای لهجه یې دلته څومره را انتقال کړې ده، هغه خپله لهجه ترې پاتې ده. که موږ لهجې ثبتوو نو د داسې خلکو سره باید موږ مرکې ونه کړو چې هغوی د خپلې سیمې نه زیات بیرون پاتې شوي. یا مثلا د کندهار یو څوک دی هغه په ننګرهار کې اوسېږي، په ننګرهار کې پیدا شوی دی، د هغه لهجه ننګرهارۍ لهجه ده، هغه باندې موږ د کندهار اطلاق نشو کولی. او که چیرې یو څوک په بله سیمه کې او د خپل عمر اعظمه برخه یې په خپله سیمه کې تېره کړې وي هغه موږ دپاره بیا یو دلیل کیدی شي. خو هغه څوک موږ دپاره ډېر ښایسته خام مواد دي په صحابي کار کې چې هغوی په خپله سیمه کې پاتې شوي چېرته تللي نه وي. خصوصا میرمنې، د میرمنو لهجه چې ده چې هغه د کور په ماحول کې پاتې شوي هغه ډېره ساده او صحیح لهجه ده. یو ورځ ډاکټر صاحب زیار سره موږ یو ځای وو کامې ته تلو، نو بیا د بیسودو پل نه چې تېر شو په همدې لهجو باندې موږ بحث کولو. نو هغه دا وویل چې د کامې په لهجه کې چې د قاف استعمال دا ډېر زیات دی. بیا ما ورته ویل چې ځینې ویونه تا کارولي دي، دغه ویونه لکه د اکر د حالت په معنا دی. زموږ په کورنۍ کې یو ماشوم مریض و، زما نیا دې خدای وبخي، هغې ویل چې د دې ماشوم اکر ښه نه دی. ما ویل که دا زما نیا تیر وته، ما داسې فکر وکړ چې دا اکر د نیا مې د اثر په ځای باندې وکارو. ما ویل کنه غلط یې کړ. خو یو ورځ چې ما د زیار صاحب په ګرامر کې د اکر لفظ ولیده
کلمه مې ولیدله نو هغه په قوس کې ورته حالت لیکلي و. ما ته د خپلې نیا هغه خبره را یاده شوه. نو ما زیار صاحب ته وویله چې دغه د اکر لفظ چې تا ذکر کړی دی دا په کومه لهجه کې دی؟ هغه راته وویل چې دا ما د کامې نه اخیستی و. بیا ما ته د خپلې نیا خبره را یاده شوه چې دا خو چې په کامه کې و نو زما نیا چې وه هغه خو په کامه کې لویه شوې وه، هغه د کامې نه سره چېرته تلې نه وه. نو دا لفظ یې چې کارولو هغه همدا وجه وه چې زمونږ د سیمې دا یو سوچه دغه دی. خو دا به یو ثبت شوی، ډېر شیان داسې دي چې هغه به نه ثبت شوي. یا مثلا د دغه سیمې اوسېدونکي هغه څنګه د الفاظو د فونیمونو یا د په تلفظ کې څنګه ده. مثلا د قاف چې په مستعار ډول باندې موږ ته راغلی دی د عربي نه. ډېرو ځمکو کې د قاف استعمال چې دی په کاف باندې دی، کاف. یعنی د هغه سیمې خلک قاف نشي دغه کولی، مطالعه کولی. کله چې هغوی مونځ هم وایي نو د قل هو الله احد په ځای باندې کل هو الله احد چې په معنا کې تغییر راځي. دا چې زمونږ مقدسات دي او لمونځ 5 وخته په مونږ باندې فرض دی، نو باید دې ټکي ته پام وکړو، کوشش وکړو چې د هغې سره ځان عادت کړو. همدارنګه چقړې موږ هغه ځای کې چې ځای چې لوند دي که دا په کاف باندې شي دا چکرې کېږي. چکرې بیا بېله معنا لري چې یو ځای ته د چکر وهلو یا د تللو معنا لري. خو ځینې شیان چې دي بیا په نورو سیمو کې بیا ښه تلفظ کېږي. مثلا په دې سیمه کې ناسم هغه مثلا د ح دغه دی استعمال دی. ح زیاتره وختونه په ه تلفظ کېږي، ه. نو د ح او د ه په استعمال کې هم دغه شته دی، مشکل شته دی. قرآن کریم کې خ هم راغلی ده او ه هم راغلی ده. هیه که چې ته خیه وویل شي صحیح نه ده. همدارنګه د ح او د ه حتی که حتی ووی لکه ځینې قاري صاحبان یا کله چې قرآن کریم ځینې خلک لولي د حتی په ځای حتی وایي. یا حی علی الفلاح په داسې حال کې چې حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. نو دغه د ه استعمال یا د ه کارونه او د ح دا سره په ځینو سیمو کې دغه دي سم نه کارېږي. حتی زموږ قرآن کریم بیا غلطېږي چې څوک په داسې الفاظو باندې دغه کوي وایي. په هر صورت زمونږ د نن ورځې درس د پښتو سوچه تورو په اړه باندې و. وروستۍ برخه کې مو 4 تورو باندې بحث وکړ. هیله ده چې زمونږ لوستونکي زمونږ لیکونکي په دې برخه کې توجه وکړي، خصوصا لیکونکي. که درست ونه لیکل شي او درست ونه لوستل شي نو بیا مشکل پیدا کوي. نو زمونږ لپاره ستاسو لپاره زمونږ بخښنه غواړم، ستاسو لپاره زمونږ وخت همدومره و. هیله ده چې په نورو بحثونو کې هم را سره اوسئ. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.